نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک څوارلسمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، مکحول رضی الله عنه فرمایي بیت المقدس فتح سوی و، موږ ټول د امیر المؤمنین په شمول هلته وو. یوه ورځ عباده ابن صامت رضی الله عنه یو نبطي غلام ته وویل: راسه دغه زما آس لږ ونیسه، لږ شیبه وروسته یې درنه اخلم. هغه نبطي غلام انکار وکړ. نو عباده ابن صامت رضی الله عنهما ته غصه ورغله او هغه یې وواهه او سر یې مات سو. هغه غلام امیر المؤمنین رضی الله عنه ته ورغی او شکایت یې وکړ. امیر المؤمنین د عباده ابن صامت رضی الله عنهما څخه پوښتنه وکړله چې دغه غلام دی ولې وواهه. عباده ابن صامت رضی الله عنه ورته وویل: زما یو مشکل دی چې زه ډیر ژر غوسه کیږم. دی غلام زما خبره ونه منله او ما وواهه. عمر رضی الله عنه ورته وویل: اوس نو ورته کښېنه چې بدله در څخه واخلي. په دې وخت کې زید ابن ثابت رضی الله عنه دغه خبره واورېدله او عمر رضی الله عنه ته یې وویل: ولې ته اوس د بادار څخه د غلام بدله اخلې؟ او تا ته حدیث شریف معلوم دی چې د بادار څخه د غلام او د پلار څخه د زوی بدله نه اخیستل کیږي. نو عمر رضی الله عنه ورته وویل: صحیح ده، عباده ابن صامت رضی الله عنه دی دیت ورکړي. بیا هغه دیت ورکړي او هغه یې راضي کړ. قدرمنو اوریدونکو، د سوید ابن غفله رضی الله عنه څخه روایت دی چې کله شام فتح سو، امیر المؤمنین هم هلته تشریف راوړی. نو یو یهودي ورته راغی او شکایت یې وکړ چې زه ستا د پوځ یو مجاهد ډیر زیات ووهلم. دا وګوره، سر مې مات او ټول بدن مې تک شین دی. نو عمر رضی الله عنه ته ډیره غصه ورغله چې دا څوک دی چې زمي یهودي یې وهلی دی. نو صهیب رضی الله عنه ته یې امر وکړ چې پاڅه او هغه نفر ما ته راوله. کله چې صهیب رضی الله عنه ورغی، که ګوري چې هغه نفر مشهور جلیل القدر صحابي عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله عنه دی. صهیب رضی الله عنه ورته وویل: امیر المؤمنین درته ډیر په غصه دی او ته یې غوښتی یې. ته داسې وکړه چې اول معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته ورسه، تر هغه غیر بل څوک امیر المؤمنین سره خبره نسی کولای او بیریږي ورڅخه. ته هغه ته پوره حقیقت بیان کړه، هغه به امیر المؤمنین ته ووایي چې تا ته دومره فرصت درکړي چې ته خپله خبره وکړې. هغه همداسې وکړل او مسجد ته راغی. عمر رضی الله عنه پر جمع ولاړ و چې کله فارغ سو غږ یې وکړ چې صهیب چیرې دی؟ هغه نفر یې راوستی. صهیب رضی الله عنه ورته وویل: زه دغه یم، هو راوستی مې دی. په دغه وخت کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه ولاړ سو او یې ویل: یا امیر المؤمنین، زما یوه غوښتنه ده. عمر رضی الله عنه ورته وویل: وایه، څه وایې؟ معاذ ابن جبل رضی الله عنه ورته وویل: دغه سړی عوف ابن مالک الاشجعي دی. ته پر ده باندې تلوار مه کوه، هغه پرېږده چې تا ته یو ځل پوره حقیقت بیان کړي. بیا ته چې هره فیصله کوې ټولو ته پر سر او سترګو منظوره ده. عمر رضی الله عنه ورته وویل: سمه ده، را دې سي. عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله عنه خپله خبره داسې شروع کړه: ما دغه یهودي ولیدی چې یوه مسلمانه ښځه یې پر خره سپره کړې وه، هغې چیغې وهلې. دغه یهودي کوښښ کوي چې د خره څخه یې راوغورځوي، خو هغې ځان ټینګ کړی و. بیا دغه یهودي ډکه ورکړله او هغه ښځه لاندې راشوه سوله او تر څو چې راپورته کېدله دغه یهودي ور وځغاستی او د پاسه ورباندې پرېوتی چې بدنامي ور واړوي. په دغه وخت کې زه ور ورسېدلم او دغسې عمل مې ورسره وکړ چې ته یې ګورې. عمر رضی الله عنه ورته وویله
چې ته ولاړ سه او هغه ښځه راوله چې ستا رښتیا او درواغ معلوم سي، که نه نو سزا ته ځان تیار کړه. عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله عنهما د هغې ښځې کور ته ورغی، ورته یې وویله امیر المؤمنین رضی الله عنه ستا څخه حقیقت اورېدل غواړي، که نه نو ما ته به سزا راکوي. د هغې ښځې پلار او ورور عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله عنه ته وویل تا موږ په شرمو وشرمولو، ستا څه اراده ده چې دا هلته ولاړه سي او نور هم وشرمیږو، چې څوک خبر نه وي هغه هم خبر سي؟ هغې ښځې ورته وویله زه به خامخا ورځم. او عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله عنه چې پر ما غیرت کړی دی زه به یې خلاصوم. بیا پلار او ورور ورته وویله تا ته ضرورت نسته، موږ به دواړه ورسو او ستا حقیقت به ورته بیان کړو. نو هغه دواړه راغلل او بالکل همغسې بیان یې وکړي څنګه چې عوف ابن مالک الاشجعي رضی الله عنه کړی و. کله چې عمر رضی الله عنه ته حقیقت معلوم سو، امر یې وکړي چې دغه یهودي اعدام کړئ او صحابه کرامو هغه یهودي اعدام کړي. بیا وویله ای مسلمانانو وروڼو تاسو واورئ، د چا د زمیتوب څخه مطلب دا نه دی چې دوی به داسې قسم حرکتونه کوي او تاسې به یې معاف کوئ. خبردار هر هغه څوک چې د اسلام خاورې ته داخل سي او یا مخکې پکښې اوسیږي، که هغه په خپله خوښه راغلی وي یا چا راغوښتی وي، هغه اشغالګر وي یا مجاهدین وي، هغوی که وسلې سره راغلي وي یا بې وسلې، چې ستاسو ننګ ناموس خاورې مال او ځان ته ترېنه خطر وي او هغوی دغسې حرکتونه کوي، هغوی ته امن ورکوونکي او دوی هم دغسې وژنئ لکه څنګه چې ما دغه یهودي وواژه. سوید ابن غفله رضی الله عنه فرمایي دغه یهودي اولنی سړی و چې ما ولیدی چې په اسلام کې اعدام سو. تر دې وروسته بیا چا بلل سوي او یا نابلل سوي اشغالګر یا زمیان نه دي معاف کړي او پر هر غلط کار باندې یې دو چنده سزا ورکړې ده. قدرمنو اوریدونکو، عبدالملک بن یعلا الیثی رضی الله عنه فرمایي چې بکر بن شداخ الیثی رضی الله عنه د بلوغ څخه وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تلی راتلی، خو چې کله بالغ سو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ورته وویله زه اوس بالغ سوم، اوس تاسو کور ته نه ځم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده ایمانداري ولیدله نو دعا یې ورته وکړه چې الله جل جلاله دې ستا د قول او خبرې تصدیق وکړي. کله چې شام فتح سوی و نو هلته یو یهودي مړ پیدا سوی و او عمر رضی الله عنه ډیر خفه و ځکه چې داسې نامعلومه مرګ هغه ته قبول نه و. نو په مسجد کې اعلان وکړي چې ستاسو دې په خدای جل جلاله قسم وي چې چاته د دغه یهودي قاتل معلوم وي ماته دې وښیي. نو بکر بن شداخ الیثی رضی الله عنه ولاړ سو او یې ویله چې دغه یهودي ما وژلی دی. نو کله چې امیر المؤمنین د هغه خبره واورېدله نو له ډېره تعجبه یې الله اکبر ووایه، ځکه چې امیر المؤمنین ته د هغه خدمت معلوم و چې د بلوغ مخکې یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی و. نو عمر رضی الله عنه ورته وویله ژر ژر صفایي پیش کړه که نه نو خیر دې نسته. بکر بن شداخ الیثی رضی الله عنه ورته وویله چې زما یو دوست تاسو جهاد ته لیږلی دی، هغه خپل ټول خاندان ما ته سپارلی دی، زه به وخت په وخت ورتلم او پوښتنه به مې کوله. یوه ورځ چې ورغلم نو د نارینه اواز مې واورېدی چې اشعار وایي چې د هغې ترجمه داسې ده: ای اشعثه ته مسلمانانو د جهاد په نوم دوکه کړی یې، دا دی زه ستا د کور ودانې سره پروت یم، ټوله شپه مې د هغې پر سینه باندې تیره کړه، تیان مې ورڅخه وزبېښل، ټوله شپه مې اړخ پر اړخ واړوله او راواړوله، نن ستا د کور ودانې ګلونه ما ورژول، ستا پلنګ ما ته خالی دی، نن مې ټوله شپه ستا پر هغه تخت تیره کړه چې ته ورته ناموس وایې. بکر بن شداخ الیثی وویل نور مې طاقت ونسو او ورپسې دننه ورغلم، سر مې ورڅخه قلم کوي او ښه مې زړه ورباندې یخ کوي. اوس ستا خوښه ده چې کوم امر کوې ما ته قبول دی. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه ورته وویله که بل نفر وای ما به ضرور ورڅخه شاهدان غوښتي وای، خو ستا خبره تصدیقوم ځکه چې ما ته
هغه دعا یاده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درته کړې ده. بیا امیر المؤمنین رضی الله عنه ورته وویله د نر کار دې کړی دی او یو ځل بیا اعلان وکئ چې ای صحابه کرامو هر هغه خلک چې ستاسو ننګ ناموس خاوري ځان او اولاد او اسلام ته ترې خطره وي نو که هغه په هر نوم ستاسو خاورې ته داخل سوی وي وژل یې در باندې فرض دي. قدرمنو اوریدونکو تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.